بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې بس دا کړو چې څنګه موږ په کانوا کې سلایډ جوړ کړو. داسې سلایډ نه چې موږ خپل ډیزاین وکړو یا یو ټمپلیټ خو واخلو، موږ په ای آی باندې جوړې کړو. نو تاسې دلته اپس ته راسئ، په دغه ځای کې اپس ته چې راغلی په دغه سرچ کې به ورته لیکئ ای آی سلایډ یا سلایډس میکر. نو دا مو ورته لیکي، تاسې به انټر ووهئ. نو ګوره په دغه ځای کې دغه ای آی سلایډس میکر، نو په دغه باندې به کلیک کړئ. د باندې مو کلیک یوز نیو ډیزاین وایټ بورډ لکه ویډیو به انتخابوئ. نو اوس همدغه اپس ده تاسو ته اوس خلاصوي. تاسې لږ ذره صبر وکړئ. ګوره ای آی سلایډس میکر، نو په دغه ځای کې ګورئ what are your slides about. د تاسو سلایډونه د چی په باره کې دي. لکه مثالا په دغه ځای کې اوس ورته وایه لکه مثالا سکول، یا دغه ځای کې لکه مثالا my slides یا my slides یا سلایډونه دي are about school rules. نو دا مخکې ورته لیکه، تاسې به دلته کاته راسئ، په دغه ځای کې به وایس یو سټایل تاسې انتخاب کړئ، که مثالا دغه یو. او پرزنټیشن ټایپ باید څه هلته وي، لکه ایډوکیشنل دا به وهي، او لنګویج لکه مثالا په کومه ژبه وي، او په دغه ځای کې نمبر اف سلایډ څو سلایډه ولري، لکه مثالا همدغه رابسو په دغه ځای کې 5 صحیح دي. ار تhank you سلایډ، لکه مثالا که ته غواړې تا ته په اخر کې د مننې لکه thank you سلایډ هم اضافه کې دا به چک مارک کوي. نو داسې خلاصو جنریټ باندې به کلیک کوئ. جنریټینګ یور سلایډس. تاسې اوس لږ ذره صبر وکړئ، دغه سلایډونه تاسو ته اوس جوړوي. انټرسټینګ سلاید. نو ګوره په دغه ځای کې ده انزرټینګ سلاید 2 of 7 دوه دانې راغلي دي، دغه نورې پاتې دي 7 دانې، لکه د 7 سلایډ دي ټولې 2 دانې جوړې کړي دي، نور 5 دانې پاتې دي. نو په دغه ځای کې ګوره اوس تاسو دغه جوړوي و سلایډ. موږ خو هغه ځای کې 5 ورته ویلې، اول خو سیده دغه ځای کې اول کې لیکلي دي سکول رولز، او په آخري کې تhank you، دغه لکه اضافه غونته دي، او دغه نورو کې 5 کې څه دي 2 کې معلومات دي. دلته راسئ سلایډ دا خو اول کې چې نه، دا اول سلایډ سکول رولز، د مکتب اصول. دوم سلایډ ته راسو. دوم سلایډ کې ګوره اټندنس لکه حاضري، په دغه ځای کې ګوره عکس یې هم ور اضافه کړی ده. موږ پوښتنه ترنه هم ونه کړه چې موږ عکس دې ور اضافه کړي. رابسو درېیمې سلایډ ته. درېیمې ته ډرس کوډ، لکه مثالا یونیفورم، دغه کالي باید مکتب ته کومې واغوندئ. دا خو درېیم. څلورمې ته راسئ. ګوره بیهیویر ایکسپیکټیشنز، ریسپیکټ د ټیچر، لکه مثالا تاسې باید د استاد احترام وکړئ، تاسې خپل د هغه استاد چې هر څه ته وایي هغه باید ومنئ. هغه ته راسو دې سلایډ ته یوز. دا ګوره په ده کې دلته اخري سلایډ ته چې راسئ، ګوره هوم ورک اینډ اساینمنټس، کارخانګي او دغه اساینمنټ. په دغه ځای کې لږ ذره ګډ هغه دي، لکه سم یې لکه هغه کړي دي، لکه سایز ځینې مو غاړې، تاسې کولی شئ هغه ایډیټ کړئ. خو څومره ښه یې موږ ته جوړ کړه، عکسونه یې هم ور اضافه کړل، او موږ پوښتنه هم نه ورته کړې. او په اخري کې موږ چې ویلي ول، په هغه ځای کې چې موږ ورته ویلې اډ سلایډ تhank you سلایډ، نو ګوره په دغه ځای کې اخر کې مننه تر کړې thank you، دا یې ورته لیکل، ځکه چې په دغه ځای کې موږ ګوره ورته ویلي ول thank you سلایډ ور اضافه کړه. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس.